ډېر خطرناک مرض دی. حضرت ابراهیم علیه السلام بارک راضی امام خازن رحمت الله علیه لیکلي په سورۃ بقره کې چې کوم آیتونه مبارک دي چې ابراهیم علیه السلام الله ته فرمایل یا الله ته دا مړي څنګه ژوندي کړي. الله فرمایل ولې ته په دې باندې ستا یقین نشته؟ هغه نه یا الله یقین مې شته ولکن لیطمئن قلبي، دې دپاره چې زما دا زړه دا مطمئن شي. الله فرمایل خذ 4 من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. سلور مرغان رونیسه، سلور مرغان، هغه مرغان هغه ذبح کا ټوکړې ټوکړې کا غوښه ارسه ولا ګډوډ کا بیا په غرونو باندې ګیر چاپیره کېده بیا ورته آواز وکړه نو هر یو غوښه به خپل سر پسې راځي ستا په لاس. سلور قسمه مرغې ابراهیم علیه السلام هغه ذبح کړې وي. یو پکې طاووس و، طاووس حضرت ابراهیم علیه السلام ذبح کړ. یو کارغه و، یو کوتره وه. دا الله جل شانه ابراهیم علیه السلام ته وښوده. او یو بانګي بیا امام خازن رحمت الله علیه اسی اشاره کړي چې ابراهیم علیه السلام مبارک دا سلور مرغې ولې رانیولې؟ مرغې خو نور هم ډېرې زیاتې وي، طاووس ولې رانیو، بانګي ولې رانیو، کارغې ولې رانیو؟ نو امام خازن رحمت الله علیه اشارتن یو خبره کړې د هغې وجه دا ده د دې د صفات قبیحه او د وجې نه الله جل شانه ابراهیم علیه السلام ته حکم وفرمایي چې دین اثرونه پرې کا او ټوکړې ټوکړې کا. صفات قبیحه او قبیحه صفتونه و پکې. وایي په کارغه کې یو صفت د حرص و، په کارغه کې صفت د حرص و. نو ابراهیم علیه السلام ته ځکه وي چې دا ټوکړې ټوکړې کا. او په طاووس، د طاووس مزاج هغه د نخرو دی، د طاووس مزاج هغه د نخرو دی او د زیب و زینت دی. الله جل شانه فرمایل چې دا د زیب و زینت دنیا نه ده. یا من تلون فی الطباع اما ترى ورق الغصون اذا تلون يسقط. نو دا د زیب و زینت دنیا نه ده. زیب و زینت چې الله جل شانه په کائنات کې پیدا کړی دي د پاره پیدا کړی چې تب څومره زیب و زینت والا ښکلی عمل وکړي. د دې دپاره انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الله جل شانه فرمایي دا به زه ختموم خو دا هر څه چې مې ښکلي پیدا کړي دې دپاره چې تاسو وپېژنئ چې نیک اعمال او ښکلي اعمال خلک څنګه کوي. نو په کارغه کې حرص و، په طاووس کې نخرې او زیب و زینت او بانګي هغه د شهوت نه ډک دی، بس چې زړه څه غواړي هغه کوي بانګي. او څلورم څیز هغه کوتره وه. نو کوتره هوایي او د الله جل شانه هوایي سړی نه وي خوښ، هغه په ځای نه ټینګي کوتره، بس هوا یې خوښوي ګرځي. موږ چې انسان ته څنګه وایو لکه ته ډېر پاوا شوی. الله جل شانه دا سلور صفات د الله په نسبت باندې د قباحت صفتونو، غلط صفتونو. ځکه ابراهیم علیه السلام دا خیر یو خبر را یاد شوه، خو صرف دومره خبره ده